سلام لیدونکو ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ټولو لپاره د خطر زنګ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د اسیا بیسپیک څانګې پرون په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې وروستي تحولات ښیي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تېرو 16 لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو شوې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوه نړیواله مبارزه ده او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې همغه مبارزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو تېره میلادي میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ منع کړ، بیا یې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. دې کار یې سخت عکسالعملونه وپارول او ځینو مؤسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا قسماً ودرول. ځینو ادارو له دې جملې پاملرنې د ژغورنې نړیواله کمیټې او د نروې د کډوالو شورا ویلي دوی د طالب چارواکو له ډاډ ورکولو وروسته په پام کې لري خپل ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړي. او طالبانو د ټپي پروژې د امنیت په اړه د ترکمنستان له سفیر سره خبرې کړې. د طالبانو چارواکي وایي د ټپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایوي مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوې دي. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبان په کنټرول کې دی په جلا راپورونو کې ویلي چې د دوی د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو پر دې موضوع خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس په دغو غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حفظود هم برخه درلوده. ټپي د ګازو د نل کې هغه پروژه ده چې څه باندې 1800 کیلومتره اوږده ده، په تېر حکومت کې طرحه شوې او له مخې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لارې هند ته انتقالیږي. لیدونکو له منځه مننه، ښه اوسئ.